مورنۍ ژبه یوه پېژندګلوي یا هویت ده. د پښتو ژبې ورځ زموږ د هویت نښه ده. هغوی چې خپله ژبه سپکه کړي هغه قوم سپک شي. د مای په 28 د شملې ټولنې لخوا د پښتو ورځ لمانځل کیږي. تاسو ټول موږ سره پکې برخه واخلئ. د جمعې په ورځ د غبرګولي 8 یا د مې 29 د اروپا په وخت 15 بجې، د افغانستان په وخت ماښام او 30 دقیقې او د پېښور په وخت 8 بجې. تاسو ته بلنه درکوو چې موږ سره یو ځای شئ. چې په دغه غونډه کې به د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه پښتانه ژبپوهان، شاعران، ادیبان، نور فعالان ګډون کوي. نو راځئ چې په ګډه سره خپله د پښتو ښکلې ورځ د شملې ټولنې سره په لمانځلو وستایو.